السلام علیکم دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په اړه لنډ او مهم معلومات درکم. ویډیو تر اخره وګورئ. که په چینل کې نوي یاست چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. کاردان پوهنتون د آیرلینډ پر وړاندې د درې سیالیو د عنوان مالي ملاتړ کوونکي امتیاز ترلاسه کړ. دغه تړون نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان کرکټ بورډ د اجرایي مشر رحمت الله قریشي او د کاردان پوهنتون اجرایي مشر میرویس نظر ترمنځ لاسلیک شو. بلخوا د افغان کرکټ بورډ پرون د ملي لوبډلې د بشپړ چمتووالي په موخه څلور نور توپ اچوونکي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک، فرید ملک هم د متحده عربي اماراتو پر لور ولېږل ترڅو د توپ اچونې په ډګر کې د لوبډلې د چمتووالي په موخه له یادو توپ اچوونکو ګټه پورته کړي. د افغانستان کرکټ په تاریخ کې به د لومړي ځل لپاره به په خپل کوربتوب عربي اماراتو کې د آیرلینډ پر وړاندې لوبو کې د پریکړې کتنې سیستم یا DRS وکارول شي. د لوبسار د پریکړې کتنې سیستم یو تخنیکي سیستم دی چې په رسمي لوبو کې کارول کیږي او پریکړه ورباندې کیږي. بلخوا بیا د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي وایي افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په کتو سره پکار ده چې د سیاست څخه لرې وساتل شي. د دې ترڅنګ د هر افغان کرکټ لوبغاړي لوبېدل په نړیوالو لیګونو کې د افغانستان لپاره ګټور دي. د یادونې وړ ده چې پرته له پاکستان کرکټ لیګ پکار ده چې زموږ لوبغاړي نور لیګونو کې هم ولوبېږي چې را روان نړیوال جام ته پوره چمتووالی ونیسي. بلخوا بیا راشد خان د استرالیا په بیگ باش لیګ کې خپل سفر پای ته ورسوي. راشد خان د استرالیا په بیگ باش سیالیو کې په لسو لوبو کې 14 ویکټې واخیستلې او د بالرانو په لیست کې لومړی مقام خپل کړی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم معلومات. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.